می‌بینی؟ آبی را هم از کشور دیگر ما نمیگیریم و نیاز نداریم و نمیخواهیم گرفته باشیم. پس هیچ کشوری انشاءالله تشویش نخواهد داشت و با کشور ازبکستان ما روابط بسیار دوستانه و خوبی داریم. باوری ماست که آنها طرفدار آبادی و پا افغانستان هستند و در راستا د با ما هم. ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. قوشتیپه د افغانستان یو ستره اقتصادي پروژه ده. دغه پروژه چې د امو له سیند څخه راپیلېږي او 3 ولایتونه په بر کې نیسي. دغه پروژه تر دې عنوان لاندې چې تاریخي امو به اقتصاد جوړوي پیل شوې ده. تېره ورځ د یوې غربي نشریې لخوا داسې ریپورټونه ورکول شوي وو چې ګواکې د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره به ازبکستان ته تاوان ورسیږي، ځکه د ازبکستان عمده صادرات چې پنبه ده له همدې امو سیند څخه اوبه کېږي. په دې نشریه کې همدا ډول راغلی وو چې د قوشتېپې کانال به افغان بزګرانو ته ډیره ګټه واړوي خو ازبکستان ته به تاوان ورسوي. تازه د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې دوی د دې اړتیا نه لري چې د خپل هیواد په اوبو کې له نورو څخه اجازه واخلي. همدا ډول ښاغلي ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې دوی له ازبکستان سره ښې او غورې اړیکې لري او د قوشتېپې کانال جوړول به د اسلامي امارت او ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې زیانمنې نه کړي. یک قطره آبی را هم از کشور دیگر ما نمیگیریم و نیاز نداریم و نمیخواهیم گرفته باشیم. پس هیچ کشوری انشاءالله تشویش نخواهد داشت و با کشور ازبکستان ما روابط بسیار دوستانه و خوبی داریم. باوری ماست که آنها طرفدار آبادی و پا افغانستان هستند و در راستا با ما همکار هستند. قوشتېپه یو ستره اقتصادي پروژه ده چې د افغانستان اقتصاد ته به ډیره ګټه ورسوي او په راتلونکي کې به افغانستان د کرنیزو تولیداتو له مخې په خپل ځان باندې بسیا کړي. دغه پروژه د داود خان په وخت کې ډیزاین شوې وه. په تیر جمهوریت کې د دې پروژې په اړه ویل شوي چې په دې پروژه باندې ډیر زیات مصرف راځي، له همدې امله یې کارونه درېدلي وو. کله چې اسلامي امارت راغی نو د افغانستان اقتصاد په خپو ودرولو لپاره یې دغه پروژې باندې عملي کار پیل کړ. اوس دا دغه پروژه چې 258 کیلومتره ده 108 کیلومترو ته رسیدلې ده. یو تازه اقدام کې چې شوی ده د قوشتېپې هغه برخې چې جوړې شوي د هغې خواته مثمر او غیر مثمر نیالګي کېنول شوي دي چې له امله به یې دغه نیالګي د قوشتېپې کانال غاړې مضبوطې کړي او همدارنګه به سیمې ته هم ښکلا ور وبخي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد همدا ډول وویل چې د قوشتېپې کانال کارونه په ښه ډول روان دي او له هغه څه چې اټکل کېده له هغې څخه یې کارونه په ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. د قوشتېپې کانال 258 کیلومتره ټول اوږدوالی لري چې له جملې څخه 108 کیلومتره کار بشپړ شوی ده. ښاغلي ذبیح الله مجاهد زیاته کړه کانال قوشتېپه تماما 285 کیلومتر طول داره تا به حال در 108 کیلومتر کار رسیده و کارم خوب موافقانه پیش میره. چیزی که برای ما مهم است جدیت در کارها است، یکی پلان و طرح کار است، یکی عملی شدن و گام‌هایی که ما ببینیم ملموس. امارت اسلامی باور به کارهای عملی داره. از